د مېرمنې شرمګاه څنګه تنګه کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، زموږ چینل مو نیم سابسکرایب کړئ نو زموږ چینل سابسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ونې نښان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د مېرمنې شرمګاه ډېره تنګه کړو او خوند ته یې برابره کړو. د اکثره مېرمنو چې ایج یا عمر یې تر 15 یا هم 30 څخه بره وي، د هغو شرمګاه اکثره د اولاد د پیدایښت سره ډېره خرابېږي، چې له دې سره یې خاوند بیا د دې شرمګاه څخه په سمه توګه خوند نشي اخیستلی. نو اکثره په داسې دواګانو پسې ګرځي تر څو د مېرمنې شرمګاه تنګه کړي، خو دا ناممکنه خبره ده چې هېڅ امکان یې نشته. خو د دې پر څنګ تاسو کولی شئ چې په کور کې طبیعي داسې نسخه برابره کړئ تر څو د مېرمنې شرمګاه تنګه شي او تاسو په پوره توګه ترېنه خوند واخلئ. دغه طریقه کولی شئ په هر ټیم کې استعمال کړئ او دا داسې طریقه ده چې هېڅ وخت به ستاسو مېرمنې ته او نه هم تاسو ته تاوان ورسوي. نو کولی شئ چې په ډېره اسانۍ سره یې تاسو په کور کې عملي کړئ چې دا جانبي عوارض هم نه لري. نو هغه مېرمنه چې عمر یې د 15 یا هم 30 څخه پورته وي، کولی شي چې کله د خاوند سره یوځای کېږي نو دا دې په یخو اوبو باندې خپله شرمګاه وینځي تر نیم ساعته پورې، ځکه چې یخې اوبه داسې خاصیت لري چې کله غوښه تازه وي یا هم شړېدلې وي، که چېرته تاسې اوبه پرې واچوئ نو دا ښخېږي. دغسې هم د مېرمنې شرمګاه هم دغه خاصیت لري چې کله یخ اوبه پرې ولګېږي نو هغه تنګېږي او ځان د لومړي شان باندې غوره کوي. نو دغه طریقه کولی شئ تاسو په کور کې په اسانۍ سره استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سابسکرایب کړئ. مننه.